أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. کفارو الهي کلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکې خولې څخه واورېدی. هغه خپله دښمني یې هیره سوه، د ځانه څخه بېخبره دي. هر یوه په دقت سره غوږ ورته نیولی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سورة النجم آخري آیاتونه ورته تلاوتوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. څو د سجدې و آیات ته ورسېدی. فاسجدوا لله واعبدوا. پس له ویلو د دغه آیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه. کفار چې د دغه آیاتو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د ټولو څخه بې اختیاره سجده وسوه. کفار د دغه آیاتو د عظمت او بلاغت تر تاثیر لاندې سوه. حق او بلیغ کلام الله یې واورېدی. نو د قریشو ټولو سردارانو او اهل مکه چې دلته حاضر وه ټولو سجده وکړه، بې له یوه ضعیفه سپینږیري او بدبخته سړي چې هغه سجده ونه کړه. فقط خاورې یې د مځکې څخه راپورته کړې، پر سر یې واچولې یا یې په تندي پورې وموښلې، ویل ما لره دغه بس او کافي دي. مګر د قریشو سردارانو سجده وکړه. هغه کار ځینې پېښ سو چې دوی د هغه د منع کولو دپاره په کلو کلو ډېر کوښښونه کړي وه. کم وخت چې قریشو ولیده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې دونه تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راغله او خبره تر دې ځایه ورسېده چې دوی هم سجده وکړه. دا کار پر قریشو ډېر دروند سو. تر اوسه دوی خلق منع کول چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تر تاثیر لاندې نسی، او اوس په خپله دوی سجده وکړه. قریش ډېر غمجن وه. دا خبر په خلقو کې نشر سو چې قریشو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خبرو ته یا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په واسطه سجده وکړه. او د حبشې و مهاجر مسلمانانو ته دا خبر داسې ورسېدی چې قریش ټول و اسلام ته داخل سوه. سجده په اسلام بدله سوه. هغو کسانو چې دا خبر ومنئ چې رښتیا هم قریش و اسلام ته داخل سوي دي، نو د دغه کال د شوال په میاشت کې بیرته د حبشې څخه و مکې مکرمې ته رارهي سوه. ځکه دوی ویل قوم ایمان راوړي او تر دې وروسته موږ ته آزار نه راکوي، نو موږ ولې ژوند په هجرت کې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرې تېروو؟ ورونو، تاسې پوهیږئ چې هجرت په خپله د عذابو او دردو د اقسامو څخه یو قسم درد او عذاب دی چې د دین په لار کې دغو مهاجرینو قبول کړی و. اسلامي هجرت د آزارو څخه تیښته او د راحت طلبول نه دی، بلکې یو تکلیف په بل تکلیف سره بدلیږي تر څو چې د الله عز وجل د طرفه نصر او بری راځي. او ته پوهیږې چې په هغه وخت کې مکه مکرمه هم دارالاسلام یا اسلامي ملک نه و چې یو څوک ووایي چې اصحاب کرامو څنګه دارالاسلام پرېښاوه او د خپلو ارواحو د ساتنې دپاره د کفر ملک ته ولاړه. په هغه وخت کې مکه مکرمه او حبشه او نور ملکونه ټول سره یو شی او د کفر ملکونه وه. او په دغه ملکو کې چې په هر یو کې د اصحاب کرامو د دین او دعوت دپاره اسانتیا وه،
هغه د دوی د استوګنې ډېر وړ او لایق و. او دا چې څوک د یوه اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت کوي په هغه کې 3 حکمه دي. د یوه اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته چې هجرت کوي په هغه کې 3 حکمه دي. یا دا چې دغه هجرت واجب دی، یا دا چې دغه هجرت مباح دی، یا دا چې دغه هجرت حرام دی. اول د خپل ملک او وطن څخه و بل اسلامي ملک ته هغه وخت هجرت واجب دی چې مسلمان په دغه خپل ملک کې اسلامي شعائر لکه لمونځ، روژه، اذان او حج نسی ادا کولی. دوهم د خپل وطن څخه بیا هغه وخت و بل اسلامي ملک ته هجرت مباح او جائز دی چې په دغه خپل ملک کې داسې تکالیف ورسیږي چې د ده ژوند ورتریخوي، نو دته دا جائزه او روا ده چې د دغه خپله ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت وکړي. دریم هغه وخت بیا هجرت حرام دی چې د ده په هجرت سره د اسلامي واجباتو څخه یو واجب پاته کیږي او بې له ده بل څوک هغه نسی پر ځای کولی. دا د هجرت په متعلق یو څه حکم و. بیرته خپلې قصې ته راګرځم. نو مهاجر اصحاب کرام د دې خبر په اوریدلو چې ټول قریش و اسلام ته داخل سوه، د حبشې څخه د مکې مکرمې پر طرف را رهي سوه. کم وخت چې مکې مکرمې ته دونه نږدې سوه چې د 1 یا 2 ساعتو لار پاته وه، دوی ته د هغه خبر واقعات ور معلوم سو او پوه سوه چې هغه د آیاتو د عظمت تاثیر و چې قریشو سجده وکړه. په حقیقت کې نه قریشو ایمان راوړی دی او نه مسلمانان سوي دي. نو څوک بیرته د هغه ځای څخه و حبشې ته وګرځېده او ځینې یې په پټه یا د قریشو څخه د یو چا په جوار کې و مکې مکرمې ته داخل سوه او دلته په مکه مکرمه کې پر دغه راغلو کسانو او عامو مسلمانانو عذابونه او آزارونه نور هم زیات سوه. قریشو ته دې خبر ډېر زور ورکړی و چې مسلمانان د نجاشي په همسایتوب کې آرام او هوسا ژوند کوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو دپاره بله چاره نه لیده بې له دې څخه چې دوهم وار بیا د حبشې د تګ مشوره ورکړي. او دغه دوهم وار هجرت تر اول وار ډېر سخت او مشکل و، ځکه دا وار قریش ورته ویښ او بیداره وه او دا یې اراده وه چې هجرت ته به نه پرېږدو. خو بخت د مسلمانانو ملګری و او الله عز وجل دا سفر ورته آسانه کوي. د مخه تر دې چې قریش پسې ور ورسېږي مسلمانان حبشې او نجاشي ته رسېدلي وه او په دې وار کې د نرانو څخه 3 نفرو هجرت وکړي او 18 یا 19 ښځې هم ورسره وې. د حبشې و مهاجر مسلمانانو ته د قریشو چم او حیله. ورونو د مکې مکرمې مشرکان په دې ډېر خفه او ناراضه وه چې مهاجر مسلمانانو د خپل دین او ځانو دپاره د امان ځای پیدا کړي، نو غواړي چې هغه مسلمانان هم په یوه طریقه سره مکې مکرمې ته راولي، ځکه چې هغه مسلمانان د دوی د آزاره څخه فارغه وه او قریش په دې نه وه خوښ چې یو څه مسلمانان بې تکلیفه او بې آزاره پاته سي. نو قریشو د خپلو سردارانو څخه 2 پوه قوي او هوښیار نفر اختیار کړه چې دا به حبشې ته ځي او هلته به نجاشي په دې راضي کوي چې دغه مهاجر مسلمانان بیرته و مکې مکرمې ته ولیږي. چې دغه 2 نفره یو یې عمرو بن العاص و او بل یې عبدالله ابن ابي ربیعه و. دغه دواړه په دغه وخت کې نه و مسلمانان سوي. نو قریشو په خپل مابین کې مشوره وکړه چې کومه هدیه او سوغات باید نجاشي او د هغه درباریانو ته ولیږو چې هغه په خوشحاله سي او دغه زموږ غوښتنه قبوله کړي. ځینو وویل چې د نجاشي د څرمنې څخه جوړ سوي شیان ډېر خوښ دي او قریشو هم دغه د څرمنې شیان د شام څخه راوړي وه. ښه ښایسته چرمي شیان یې درلوده، نو یې د دغه چرمي شیانو څخه ډېر سوغاتونه د نجاشي او د هغه د وزیرانو او درباریانو دپاره سره یو ځای کړل. څرنګه چې نجاشي نصراني و او حبشه هم د نصرانیت پر دین وه، نو یې د نصاراو علماو ته هم هدیې او سوغاتونه ورسره واخیسته. دغه 2 نفره د هدیو او سوغاتو سره و حبشې ته ورسېده. د مخه تر دې چې نجاشي ته ورسي د هغه په درباریانو، وزیرانو او حاضرباشانو یې شروع وکړه. هغو ته یې هدیې او سوغاتونه ورکړه
معلومه خبره ده چې هغه هم په دغه سوغاتو ډېر خوشحاله سوه او بیا یوه دغه درباریانو ته وویل دلته په حبشه کې زموږ د قوم خلق اوسیږي چې د مکې څخه یې هجرت را کړی دی او یو نوی دین یې راوړی دی چې نه زموږ په دین دی او نه ستاسې په دین دی. د دې خبرو څخه یې مقصد دا و چې دغه درباریان د مسلمانانو څخه ناراضه او ورته په قهر سي او ویل موږ غواړو چې د نجاشي سره په دغه باره کې ووینو او خبرې ورسره وکړو. درباریانو ویل بالکل کولی سئ، څرنګه چې دا خلک ستاسې قوم دی تاسې حق لرئ چې د هغو په باره کې د نجاشي سره خبرې وکړئ. درباریانو وعده ورسره وکړه چې د دغه ملاقات دپاره به د دوی کومک کوي. څو دغه دوه نفره د قریشو نمایندګان د نجاشي و دربار ته ورغله. هغه راوړي سوغاتونه یې و نجاشي ته ورکړه. نجاشي هم ډېر په خوشحاله سو او بیا دغه دوه نفرو د مهاجر مسلمانانو په باره کې خبرې شروع کړې. ویل ایها الملک، زموږ د ملک او وطن څخه ستا و وطن ته یو څو بېعقل ځوانان راغلي دي چې د خپل قوم د دین څخه اوښتي دي او ستا په دین کې هم نه دي داخل سوي، بلکې یو بل نوی دین یې د ځانه څخه جوړ کړی دی چې نه موږ پېژنو نه ته. او د دوی د قوم مشرانو چې د دوی پلرونه دي یا یې اکاګان دي موږ و تا ته د دوی په باره کې رالیږلي یو چې ته بیرته و دوی ته ورولېږې، ځکه هغه د دوی ښه څارنه کولی سي او د دوی پر غلطیاوو ښه خبر دی. درباریانو ویل رښتیا وایي، هغه کسان و دوی ته ورتسلیم که چې خپل وطن او قوم ته یې بوځي. نجاشي ویل زه ظلم نه کوم، ستاسې خبرې مې د هغو په باره کې واورېدې، خو غواړم چې د هغو خبرې هم واورم، بیا وروسته حکم کولی سم. دلته درباریانو بیا مداخله وکړه. ویل موږ دوی پیژنو، دوی په خپل قوم کې معتبره او د عزت خاوندان دي، دوی حق او رښتیا وایي. نجاشي ویل یا دا ظلم دی چې د یوه طرف په خبرو پر هغه بل طرف حکم وکم، حتما باید د هغه بل طرف خبرې هم واورم. واقعا نجاشي عادل و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخله د هغه په باره کې مسلمانانو ته ویلي وه چې حبشې ته هجرت وکړي، هلته یو پاچا دی چې د هغه په ملک کې ظلم نه کیږي. که څه هم نجاشي مسلمان نه و مګر ظالم هم نه و. نو نجاشي پر دې ټینګار وکړي چې تر هغو حکم نظم کولی څو د هغه بل طرف خبرې وانورم. او په حدیث شریف کې راغلی دي که یو سړی درته راغلی او یوه سترګه یې د لاسه ورکړې وه او د یوه نفر څخه یې شکایت کاوه چې هغه دغسې راسره وکړه، ته به د ده په فایده حکم نه کوې تر څو چې هغه بل مقابل نفر ونه وینې، شاید چې د هغه دواړې سترګې د بینه تللې وي، بیا نو څوک ظالم دی. د دې حدیث شریف مقصد دا دی چې پر حکم کولو تلوار مه کوه او ځان په موضوع صحیح خبروه. نو نجاشي هم پر خپله خبره ټینګ سو، ویل زه باید د هغو خبرې هم واورم. درباریانو هر څه کوښښ وکړي چې نجاشي د دغه دوو نفرو د غوښتنې سره سم حکم وکړي، مګر نجاشي وایي تر هغو چې زه د مسلمانانو خبرې وانورم دا امکان نه لري چې حکم وکم. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان راولي. مسلمانانو ته چې وویل سوه چې نجاشي غوښتي یاست نو یې په خپل مابین کې سره وویل هر څه چې پیښیږي خو موږ باید رښتیا ووایو. او د خبرو کولو دپاره یې جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه خپل مشر وټاکئ. اوس چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغله، نجاشي ورته وویل دا څنګه دین دی چې تاسې په هغه کې د خپل قوم څخه جلا سوي یاست، نه زما په دین کې داخل سوي یاست او نه په بل داسې دین کې چې هغه د مځکې پر مخ موجود وي. جعفر ابن ابي طالب چې د مسلمانانو د طرفه خبرې کوونکی و ویل ایها الملک، موږ یو جاهله قوم و چې د بوتانو عبادت مو کاوه، د مړه سوي حیوان غوښې مو خوړلې، بد او فاحش کارونه مو کول، صلې رحم مو قطع کول، یعنی پر دوستانو مو رحم او شفقت نه کاوه، د همسایه سره مو بد کول، په موږ کې قوي ضعیفه خوړی. زموږ دغه حال و چې الله عز وجل و موږ ته یو رسول زموږ څخه راولېږي چې موږ ته د هغه نسب، صداقت، امانت او پاکي را معلوم و. موږ یې و یوه الله
او د هغه و عبادت ته راوبللو او ویل هغه شیان پرېږدئ چې تاسې او ستاسې پلرو یې بې له الله عبادت کاوه چې هغه د ډبرو بوتان وه او موږ یې په رښتیا ویلو د امانت په بیرته ورکولو په صله رحمي په ښه همسایه‌توب امر کړو د آزار او وینو بهولو د فواحش او درواغ ویلو د یتیم د مال خوړلو څخه یې منع کړو او موږ یې امر کړو چې یوازې د یوه الله عبادت وکړو هیڅ شریک ورته ونه نیسو موږ یې په لمانځه په زکات او په روژه نیولو امر کړو جعفر رضی الله تعالی عنه هغه کارونه چې اسلام په امر کړي وه یو یو ورته بیان کړي نو ویل موږ د ده تصدیق وکړئ او پر ده مو ایمان راوړئ د ده او د هغه شیانو متابعت مو وکړئ چې د الله عز وجل د طرفه یې راته راوړې وه نو یوازې د یوه الله عبادت کوو او هیڅ شی د الله شریک نه بولو هغه شیان حرام بولو چې پر موږ حرام کړه سوي دي او هغه شیان حلال بولو چې راته حلال سوي دي زموږ قوم پر موږ تیری او تجاوز وکړي عذابونه یې راکړه په خپل دین کې یې په تکلیف کړو غواړي چې موږ بیرته د الله جل جلاله د عبادت څخه د ډبرو د بوتانو عبادت ته ورکش کړي او هغه خبیث شیان چې موږ حلال بلل بیا حلال وبولو نو کم وخت چې یې ظلمونه راباندې وکړه عذابونه یې راکړه مځکه یې راباندې تنګه کړه کوشش کوي چې زموږ د دین په مابین کې جلاوالی راولي نو موږ ستا و مملکت ته راغلو ته مو تر نورو خوښ او اختیار کړې ستا جوار مو زړه وغوښتی او دا مو امید دی چې ستا په ملک کې ظلم راباندې ونسي نجاشي پوښتنه وکړه ویل آیا ستا سره د هغه څه څخه یو شی سته چې د الله عز وجل د طرفه څخه یې راوړی دی جعفر رضی الله تعالی عنه ویل هو نجاشي ویل راته ویې جعفر رضی الله تعالی عنه د سورة مریم څخه هغه آیاتونه ورته تلاوت کړه چې د زکریا او یحیی علیهم السلام قصه پکښې بیان سوې وه نجاشي دونه وژړل چې ږیره یې په اوښکو لنده سوه او د نصاراو علماو چې اساقفه ورته ویل کیږي هم د قرآن مجید په اورېدلو وژړل سبحان الله دا نصارا دي د قرآن مجید په اورېدلو ژاړي او تاثیر پر کوي موږ مسلمانان ژاړو خو نه عمل هم نه پکوو دا څونه بدبختي ده او دغه مو ذلت د دغه کار نتیجه مو دغه ذلت دی چې دا موږ په اخته یو او بیا نجاشي و دوی ته وویل والله دغه کلام او هغه کلام چې عیسی علیه السلام راوړی دی دواړه د یوه طاقه یا کلکین څخه راوتلي دي رښتیا هم دواړه د یوه رب او الله عز وجل کلام دی او دغه د زکریا او یحیی علیهم السلام قصه د نصاراو سره موجوده وه مګر د قرآن مجید الفاظ او د بیان طریقه معجزه ده پر نجاشي ډېر تاثیر وکړي او بیا یو عمرو بن العاص او عبدالله ابن ربیعه ته مخ ور واړوي ویل یا والله هېڅکله به یې تاسې ته در تسلیم نه کم او بیا نجاشي و مسلمانانو ته وویل ورځئ بېغمه کښېنئ والله و قریشو ته مو هېڅکله نه ور تسلیموم وروسته عمرو بن العاص او عبدالله ابن ربیعه د نجاشي د دربار څخه ناکامه ووتل مګر عمرو بن العاص چې ذکي او هوښیار سړی و په دغه یو وار ورتګ نه و قانع او فکر وهي چې یوه حیله او چم جوړ کړي پس له فکره دا فیصله وکړه چې دوهم وار بیا نجاشي ته ورسي که څه هم عبدالله ابن ربیعه ورته وویل دا کار مه کوه دغه مسلمانان که څه هم زموږ مخالفه دي خو زموږ اقربا دي مګر عمرو پر خپله رایه ټینګ و سبا بیا د نجاشي و دربار ته ورغلی او ویل ایها الملک دغه کسان چې تا په خپله مځکه کې د سکونت اجازه ورکړې ده دوی د عیسی علیه السلام په باره کې ډېرې لوی خبرې کوي نجاشي ویل د هغه په باره کې څه وایي عمرو ویل په خپله دوی راوغواړه پوښتنه ځینې وکړه چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي نجاشي دوهم وار بیا مسلمانان ور وغوښتل مسلمانان پوه سوه چې قریشو بیا حیله او چم جوړ کړی دی
او په خپل مابین کې مشوره او فیصله وکړه چې د نجاشي د هرې پوښتنې جواب به په رښتیا او حق ویلو سره ورکوو، ځکه چې حق همیشه کامیابه کیږي. کم وخت چې د نجاشي و دربار ته ورغله، نجاشي پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ جعفر رضی الله تعالی عنه وویل موږ د عیسی علیه السلام په باره کې هغه څه وایو چې زموږ نبي صلی الله علیه و وسلم راته راوړی دی، چې هغه عبد الله، رسول الله، روح الله، کلمت الله دی، هغه چې د مریم العذراء البتول په نس کې یې بې له پلاره اچولی دی. او بیا یې د سورة المریم د 14 نمبر آیات څخه تر 34 نمبر آیاته پورې ورته تلاوت کړه، چې په دغه آیاتو جعفر رضی الله تعالی عنه د عیسی علیه السلام قصه پای ته ورسول. او په دې آیاتو کې دا واضحه او ښکاره ده چې د عیسی علیه السلام پیدا کېدل فقط یوه الهي معجزه ده چې بې پلاره د مور څخه پیدا سو، او عیسی علیه السلام په خپله خدای نه دی. او کم اختلاف چې نصارا د ده په باره کې کوي چې العیاذ بالله څوک یې خدای یا د خدای زوی بولي، دا ټوله بشري او د انسانانو اختلاف دی. خو په حقیقت کې عیسی علیه السلام هغه شی دی چې الله عز وجل په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې عبد الله او رسول الله دی، د مور څخه بې پلاره پیدا سوی دی. کم وخت چې جعفر رضی الله تعالی عنه د آیاتو د ویلو څخه فارغه سو، نجاشي وویل الله اکبر، او د مځکې څخه یې یوه خاشه راپورته کړه، ویل والله عیسی تر دغه چې تا وویل دغه یوه خاشه فرق نه درلودی، یعنی بنده او د الله رسول دی، او پیدایښت یې په دغه معجز ډول سره و. هغه درباریان چې د نجاشي په مجلس کې حاضر و او د هغو عقیده دا وه چې عیسی په خپله الله دی، هغو مخالفت ښکاره کړي. نجاشي ورته وویل که څه هم تاسې مخالفت کوئ، بیا هم والله عیسی د دوی د بیان څخه یوه خاشه فرق نه لري او نه درلودی. او نجاشي امر وکړي چې مسلمانان دې ولاړ سي، په امن او بېغمي کې دې ژوند کوي او هیڅوک به آزار نه ورسوي. او خپلو درباریانو ته وویل د دوی دوو هدیې بیرته ورکړئ، زه به هغه ته ضرورت نه لرم. الله عز وجل زما څخه رشوت نه دی اخیستی چې زما پاچهي یې بیرته ماته راکړه، زه اوس په خپله پاچهي کې رشوت واخلم. ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې د دغه کیسې روایت کوي وایي چې بیا نو دغه 2 نفره د نجاشي د درباره څخه په بد مخ راووته، او هغه هدیې چې دوی راوړي وې بیرته ورکول سوې، او موږ د نجاشي سره په ښه همسایتوب کې وخت تېراوه. اوس به اول په حبشه کې د نجاشي سره وروستني واقعات درته بیان سي، او بیا به د قریشو تر ناکامه سفر وروسته د قریشو نورې فیصلې او اقدامات درته بیان سي. په دې خبرو سره چې د نجاشي او د هغه د درباریانو په عقیده کې اختلاف ښکاره او پیدا سو چې نجاشي عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول باله، او درباریانو عیسی علیه السلام په خپله رب باله. درباریان د قومو او قبیلو هغه مشران دي چې همیشه به د نجاشي په دربار کې حاضر وه. نو د پاچا او درباریانو د عقیدې د اختلاف په سبب په حبشه کې فتنه شروع سوه. درباریان په دې واقعه ډېر خفه دي چې نجاشي ولې د دوی د عقیدې څخه مخالفه خبرې کوي، مګر نجاشي عالم و، یوازې پاچا او امیر نه و بلکې د نصاراو ډېر لوی عالم هم و. هغه په انجیل کې معلومات درلوده او هغه ته د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح معلومات و. نو خود د پاچا او درباریانو په مابین کې اختلاف زیاتېدی، او په دغه وختو کې به نجاشي د جعفر رضی الله تعالی عنه سره ملاقاتونه کول، او جعفر رضی الله تعالی عنه به اسلام او د هغه احکام ورښول. څو نجاشي په پټه مسلمان سو او پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې ایمان راوړي، او د قرآن مجید نوشتې به د جعفر رضی الله تعالی عنه څخه د زده کولو دپاره اخیستې. په دغه وختو کې د پاچا او درباریانو اختلاف نور هم شدید سو. نجاشي ولیده چې د درباریانو د اختلاف په سبب یې پاچهي ضعیفه کیږي، نو یې یوه ورقه
چې قرآن مجید پر لیکل سوی و تر خپلو کالو لاندې پر ځګر کښېښول او بیا یې ټول درباریان راټول کړه او ورته ویې ویل تاسې ته څه پېښه ده؟ وینم مو چې په فتنه او بې اتفاقۍ اخته کېږئ. درباریانو ویل ته د عیسی علیه السلام په باره کې داسې خبرې کوې چې زموږ د عقیدې څخه فرق لري. نجاشي ویل تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ درباریانو ویل موږ وایو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله. نجاشي لاس پر ځګر کښېښاوه ویل زه پر دغه یم. مقصد یې هغه قرآن و چې ده تر کالو لاندې ایښی و، مګر په ظاهره هغو ته داسې ښکاره سوه چې زه ستاسې سره پر دغه خبره یم او قسم یې یاد کړي چې زه پر دغه یم. موضوع یو څه سړه سوه، مګر بیا هم ځینې درباریان په شک او تردد کې دي او وضع پوره نه ارامېږي. څو د حبشیانو یو قومي مشر د څو نفرو درباریانو سره یو ځای سو او د لښکر د مشرانو څخه یې هم څو نفره د ځان ملګري کړه او د نجاشي پر ضد یې د جنگ اعلان وکړي. د نجاشي لښکر پر دوې حصې وویشل سو، یوه ډله د مخالفینو وه او بله ډله د نجاشي ملګرې وه. د نجاشي او مخالفینو په مابین کې جنگ شروع سو. د جنگ میدان د یوې لو او برداره ولې پر غاړه و چې نهر ورته وایي او مسلمانان د نهر پر دغه بله غاړه اوسېده. جنگ یې لیدی، مګر د جنگ نتیجه او د یو طرف کامیابي نه ورته معلومېده. نو مسلمانانو وویل څوک به د جنگ خبر او نتیجه موږ ته راوړي چې څوک کامیابه کیږي او څوک ماته خوري. که نجاشي کامیابه سو موضوع په خیر ده ځکه هغه زموږ پر طرف دی، او که مخالفین کامیابه سي نو زموږ ژوند په خطر کې دی. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په دغه وخت کې قوي ځوان و، هغه ویل دا خبر به زه درته راوړم، مګر واله ډېره لو او برداره ده. څوک وایي دغه واله بحر نیل و. زبیر ابن العوام د اوبو یو ژی خالي کړي او بیا یې په هوا ډک کړي، ویې پړساوه، اوبو ته ور واچاوه، لاسونه یې پورې ونیول، په اوبازې یې شروع وکړه څو د ولې هغه بل طرف ته ورسېدی او هلته د جنګو حالاتو ته ګوري. په نتیجه کې د نجاشي لښکر کامیابه سو او مخالفینو ماته وخوړه. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه د هغه ژي په کومک بیرته په دغه لوی نهر کې راغلی او مسلمانانو ته د نجاشي د کامیابۍ زیری راوړي. او نجاشي د مرګ تر وخته پر اسلام پاته سو. کم وخت چې بیا په وروسته کې نجاشي رضی الله تعالی عنه وفات سو، جبریل علیه السلام د هغه د وفات خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه د غائب د جنازې لمونځ ادا کړي او صلات الغائب پر هغه چا کیږي چې پر هغه د جنازې لمونځ نه وي سوی، مګر هغه څوک چې پر هغه د جنازې لمونځ سوی وي پر هغه مړي د غائب د جنازې لمونځ نه کیږي. او پر نجاشي د جنازې لمونځ نه و سوی ځکه هغه په نصاراو کې و او خپل اسلام یې پټاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو د غائب د جنازې لمونځ پر نجاشي ادا کړي. دا د نجاشي د اسلام قصه او هغه واقعې وې چې مهاجر مسلمانانو ته په حبشه کې پیښې سوي وې. اوس به بیرته مکې مکرمې ته راسو. کم وخت چې عمرو بن العاص او عبدالله ابن ربیعه د حبشې د ناکامه سفره څخه مکې مکرمې ته راغله او د قریشو هغه چم او حیله کومه چې دوی د مهاجر مسلمانانو د پاره جوړه کړې وه بې فایدې او بې معنا وګرځېده. قریش پوه سوه چې دوی تر خپلو حدودو د باندې څه نسي کولی او دلته په مکه مکرمه کې هم د دوی ژوند تریخ دی. دا حال نور نسي زغملی. نو یې یوه ډېره خطرناکه مشوره وکړه. ویل موږ د دې شر څخه نسو خلاصېدلی تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په تمامه معنا د دعوت څخه منع نکو او یا دا چې ویې وژنو. خو دا کار د دوی په وسه نه دی پوره ځکه ابو طالب د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې ولاړ دی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوره ساتنه کوي.
نو یې دا خوښه وبلل چې د ابو طالب سره په دې باره کې جدي خبرې وکړي. نو د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره ابو طالب ته ورغله، ویل یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دې د دعوت او دغه بېځایه خبرو څخه منع که، خو تا نه کوي منع. نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې صبر، موږ پر دې نور صبر نسو کولای چې زموږ پلرو ته دې بد ویل کیږي، پر الهو مو عیبونه ویل کیږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یا دی زموږ څخه منع که او یا دا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نه کښېنو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسي، یعنی یا موږ مړه نسو یا تاسې ونه وژنو. ابو طالب ته دا وعدې او تهدیدونه لوی او خطرناکه معلوم سوه او پوه سو چې د نورو قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتی او ورته ویل، ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې او دغسې راته وویل. نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سي او یا بله لار وسنجو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.